بسم الله الرحمن الرحیم. ګلالیو زده کوونکو نن د درېیمې ورځې درس شروع کوو. درس د درېیمې ورځې لرو په ایکسل پروګرام کې. کم ټو ایکسل موږ تېره ورځ په پیسټ کمانډ باندې اصل کې ډېر خبرې وکړلې. زه نن ځینې موږ سره نور کمانډونه دي په هغې باندې هم څنګه کوو خبرې کوو. راځو لیکم آیټم، موږ سره پرایس، دلته لیکمه یونټس او دلته لیکمه اماونټ چې موږ سره ټوټل اماونټ څونه کېږي. پرایس یوز بي شو ما سره، دلته سره هارډ ډیسک شو ما سره، دلته ما سره کمپیوټر شو، ترڅنګ یې موږ سره ریم شو، ترڅنګ یې موږ سره ماوس شو. دغه موږ سره پرایس د دې قیمت چې دی هغه د یوز بي هغه 200 دی، هارډ ډیسک موږ سره چې دی هغه 3000 دی، پی سی 12000. د دې ترڅنګ ریم 12 موږ سره 1200 شو، 1200 او موس 300. څو دانې یونټس چې موږ سره دا 3 دانې دي، 2 دانې 5 2 1. هر کله چې اماونټ ټولې پیسې موږ معلوموو د دغه یوز بي چې څونه یوز بي موږ خریداري کړي دي او څونه پیسې هم پرې لګېدلي ایکوال تاسې به داسې کار وکړئ. دا پرایس دا شفټ اتو سره ضرب یې مولټیپل دا به دې سره ضرب کوئ، انټر به یې کوئ، 600 دا به راشي فل ډاون به یې کوئ ښکته. پوهېږئ صحیح ده که نه؟ دا موږ سره راغلی. اوس وګورئ دا ما د دې ځای نه هم څنګه کړه، دا مې ځان سره کاپي کړم. دلته راځو دا جدول ځان سره څنګه کوو اخلو. دا جدول موږ ځان سره څنګه کوو واخیستم. راځه دا جدول د ځان سره کاپي کوم. موږ یو اپشن دی په هماغه اپشن باندې اصل کې ډېر اوس خبره کوو. ما زه دغې اپشن ته څنګه کوم، ما یو ډول کلر ورکړه، دلته کلر ورکوم. هغه کلر سپوز ما دا کلر ځان سره څنګه کوو ورکړم. اوس غواړم همدغه کوم فارمټ چې دی دا زه په دغې بل ټیبل باندې هم څنګه کوم اپلای کوم. موږ دلته د فارمټ پاینټر نه څنګه کوو، فارمټ پاینټر نه موږ استفاده کوو. اصل کې ډېر لومړی فارمټ پاینټر ته راشئ، دا به انتخاب کړئ او هغه نه وروسته به راشئ په دې ټولو باندې به دا څنګه کوئ ډرا کړئ. دا په دې معنا چې دا موږ سره راغلی آیټم دغه خط موږ سره نه دی راغلی، بګر دلته د دې خالي دغه فارمټ دغه رنګ موږ سره څنګه شو دلته اپلای شو په دغه جدول باندې. دا موږ سره اصل کې ډېر د فارمټ څنګه ده دنده او یو وظیفه ده. بل موږ سره فانټ کوم دغه چې دی موږ په ورډ کې مو ویلي دي، په پاور پوینټ کې مو هم ته یادونه کړې، دا به ځانونو سره تاسې وګورئ. بل موږ سره کوم دغه چې دی کمانډ چې دی هغه موږ سره دلته کمانډس دي، ټاپ الاین، میډل او باټم الاین. تاسې دلته وګورئ زه دلته لیکم چې نیم ما ولیکه، خو دا موږ سره باټم کې الاین کې راغلی. نه غواړو دا موږ ټاپ الاین کې راوړو، کولی شئ وګورئ موږ سره ټاپ الاین ته راغلی. نه دا ما سره په کار دی په میډل الاین کې، وګورئ موږ سره څنګه شو منځی ته راغلی. نه باټم ته هم په کار دی، دین کلیک هیر، دین باټم ټاپ ته هم په کار دی، کولی شئ تاسې دلته څنګه کړئ دې نه څنګه وکړئ استفاده وکړئ. بل موږ سره دا د دې دنده وه. بل موږ سره چې دی هغه انګل کاونټر کلاک وایس دی، موږ سره د ده نه موږ څنګه کوم ځای کې استفاده کولی شو. نو د دې نه استفاده موږ راځو په دغه ځای کې کوو. زه فرضاً هر کله چې تاسې یوه شوکه جوړوئ نو بیا له دغه د دې فورمولو نه څنګه کېږي ډېره زیاته استفاده کېږي. فرض مثال زه راځم دلته لیکم چې موږ سره شماره ده، موږ سره بیا د دې ترڅنګ موږ سره پیژندنه ده موږ سره، او بیا مضامین دی اخوا طرف ته. دا وګورئ دا دلته راځم دلته هوم ته، دا ځان سره څنګه کوم مرچ کوم، او دا ځان سره څنګه کوم دلته مرچ کوم. دنه راشئ دا دلته دا مرچ کوم ځان سره، بیا دا مرچ کوم ځان سره، او د دې ترڅنګ دا هم څنګه کوم مرچ کوم. زه دلته لیکم موږ سره کیمیا ده، بیا موږ سره فزیک دی، فزیک، او د دې ترڅنګ موږ سره الجبر دی، الجبر. او دلته یو مضمون موږ سره بل هم دی چې هغه د تاریخ مضمون دی. صحیح ده. دا وګورئ موږ سره په باټم کې دي.
نو د دې لپاره موږ داسې کار کوو دلته دغه شمارې لپاره شمارې نه موږ دلته راځو ورته انګل کاونټر کلاک وایز د دې نه استفاده کوو وګورئ اصل کې ډېر موږ سره به دا شماره څنګه شي لږ شان مایله شکل به څنګه شي موږ سره راشي نو عموما موږ د دغې کمانډ نه څنګه کوو بیا ډېره زیاته استفاده کوو راشي دا به ځان سره تاسې کولی شئ دا به ځان سره څنګه کوئ جوړ کوئ نو موږ سره دا د استعمالو موږ سره د څه شي دا موږ سره د دغه انګل کاونټر کلاک وایز استعمالو موږ سره دا مضامین هم تاسې ورته څنګه کولی شئ جوړولی شئ ورته په دې ډبل کلیک وکړئ دا دلته کوي دا ورته څنګه کوي دا ورته دلته انتخاب کوي وګورئ موږ سره یو ډول شکل څنګه کېږي موږ سره له دې ځای وروسته څنګه کېږي ترتیبېږي نو تاسې کولی شئ دغه ډېره لنډه طریقه ده چې دغې طریقې نه تاسې څه وکړئ تاسې ترېنه استفاده وکړئ دا در سره کالمونه در سره دواړه کوي دا وګورئ کالم در سره وګورئ موږ سره کالمونه څنګه کېږي واړه شول نو دا وګورئ د شکلې جوړولو لپاره یو ښه ترتیب څنګه دی هغه هم دا دی هغه نه وروسته راشئ موږ سره دا وګورئ دا موږ سره داسې شو نه غواړو موږ سره له دې طریقې نه دغه وکړو دلته موږ سره انګل کلاک وایز دی دا وګورئ موږ سره به د رایټ نه تر باټم نه تر ټاپ ته څنګه کېږي لیکل شروع کېږي او دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره د ټاپ نه تر باټم ته څنګه کېږي لیکل موږ سره شروع کېږي نو انګل کلاک وایز نه هم تاسې څنګه کولی شئ استفاده وکوئ وګورئ دا موږ سره په دوو طریقو څنګه کېږي دې نه ډېره زیاته استفاده کېږي بل موږ سره چې دی ورټیکل ټیکس ورته غواړو دا موږ سره ورټیکل راشي تاسې وګورئ دلته ورټیکل ټیکس نه تاسې کولی شئ بیا زیاته استفاده وکړئ ګورئ موږ سره روټیټ دا داسې کوو بیا دا موږ روټیټ کوو روټیټ دا موږ څنګه کوو روټیټ کوو راځو دلته دا موږ څنګه کوو روټیټ دا وګورئ موږ سره د یو شوکې تصویر څنګه شو موږ سره شوکه جوړه شوله هغه نه بعد موږ سره کوم کمانډ چې د ورټیکل ټیکس دی دلته زه یو ټیکس دلته لیکمه زه لیکمه چې تاریخه صحیح ده که نه یا دلته زه لیکمه چې موږ سره یو پرایس صحیح ده موږ دا ولیکو زه غواړم دا موږ سره دې څنګه راشي موږ سره د عددي راشي مطلب ورټیکل دی راشي یو دانه دی راشي کولی شي ورټیکل ټیکس نه تاسې څه شی وکړئ استفاده وکړئ وګورئ دلته تاسې وګورئ پی ځان ته راغلی آر ځان ته راغلی آی ځان ته راغلی سی ځان ته راغلی ای څنګه شو دا